چونکې زه صدر یم نو زما خبرې به په 3 حصو باندې تقسیم وي. اول به لږې غوندې خبرې کوم، بیا به یو 2 غزلې وایم او بیا به یو 6 تودې ټپې کوم. او ستاسو هغه پښتو کې وایي که یوه سترګه جاړې او که خاندي خو اوس به ما اورئ. زه د هغه پېښور نه راغلی یم نو چې زړه مې ونه دردېږي لږ مې واورئ بیا ټپوله راځم. شاهد خان ستاسو د ادبي ټولنې او په خصوصي توګه د دې ځوان ډېره زیاته مننه کوم. نو یو بوډۍ و بوډۍ د هغې داسې یو نری نروشکی زوی و. نو په دې کلي کې داسې یو څورب سړی و چېرته د شریف خان صاحب په شانې. نو هغه راغی او د دې بوډۍ دا نری نروشکی زوی مرګ له وو او د بوسو سقی ته جوړ کړو. نو دې بوډۍ له چې به څوک راتله وي ابۍ موږ هغه مرازګۍ له راغلي وو. هغې وی زما دا زوی خو نری دی خوار دی وی څه رب وال دی او څه عبدالرب وال دی. هغه سړي نوم عبدالرب و. وی دی به راپا نسي. نو موږ سره پېښور سفر ووالو څه ستاسو سلفیان ووالو. نو اوس لږ موږ واورئ. زه د هغه ورځې په ارمان یم چې د پښتون قام په نوي نسل کې په بچي کې دا بیداري راشي چې موږ خالص د تصویر دپاره سټیج ته نه راځو بلکې موږ سره دا احساس چې دا خبره څوک کوي، دا خبره د چا کوي، دا خبره څه کوي، چې په دې احساس موږ دې پنډال ته راځو. زه د هغه ورځې په ارمان یم. زه د دغه ورځې هم په ارمان یم چې زما د باچا لالا د حکیمزی صاحب په دغه یوه جمله باندې هم زما ځوانان پوه شي چې دیو خپلو کې ورولئ چې موږ ته یې پام نشي. زه د هغه ورځې په ارمان یم چې د سراج لالا په دې یوه قطعه باندې څوک پوه شي چې ستاسو کور کې امن دی، مزې کوئ، دلته مو د اوسپنو باران وکړو. رښتیا خبره دا ده چې دا زمونږ او ستاسو فرض دی. فرض مفتی صاحب هم ناست دی، زمونږ یو بل یوسفزی صاحب هم ناست دی، د ګوالېرۍ موږ یو ډېره ښه مشاعره کړې وه. فرض عبادت د ټولو نه لوی عبادت دا خاوره زمونږ مور ده. په دې خاوره باندې ننګ کول، غیرت کول، په دې باندې ودرېده دا زمونږ او ستاسو فرض دی. ځکه چې څوک د مور تپوس نه کوي، د مور د خبرې تپوس نه کوي، د وسایلو تپوس نه کوي او د هغې د علم ادب او تاریخ تپوس نه کوي، نو زه دا د دنیا د ټولو نه لوی بې وفا انسان ګڼم که دی دا دعوه کوي چې زه د امریکې سره وفادار یم، د اسلام آباد سره یا د لاهور سره او د بیدرې سره نه وفادار، نو دا د دنیا د ټولو نه لوی بې وفا انسان دی. هغه صابر صاحب وایي چې وخته دلته چې قدم دی نو په خیال ده د دې خاورې کاڼي بوټي شهیدان دي. دا سوچ را پیدا کول دی زه ولې شهید کېږم. دا سوچ را پیدا کول دی چې ولې څه د جلسې څه د جلوس څه د غذا شهیدان، موږ بې هنره پښتنو سره بلها شهیدان او په میدان ما جنګوي ما له شاباسۍ راکوي خو د میدان په ویش کې نه مني زما شهیدان. په دې باندې د دې مشاعرو بنیادي مقصد او مرام زه دا ګڼم چې سوال راپورته شي، مکالمه را جوړه شي. او یوه بله خبره واورئ، د دنیا د ټولو نه لوی عمل څه دی چې خلک ویروه. د خلکو نه د خبرې کولو توان واخله، د خلکو نه ژبه واخله او خلکو ته وایه چې په خپل ورشو کې د خپل چنار خبره مه کوه، په خپل ټاټوبې کې د خپل نختر خبره مه کوه، د خپل سیند په غاړه مه کښېنه، دلته بدامني ده. دا یره به څه وکړي؟ دا به زمونږ او ستاسو نه زمونږ دغه جنت سوات واخلي، زمونږ وطن به زمونږ نه واخلي. زه چې هر ماښام کله کلي کې یم نو زمونږ یو حجره ده، زما یو تره زوی دا خبره ډېر په غور واورئ باچا لالا تاسو او سراج صاحب، دا خبره به مې آخري خبره بیا شعرونو لازمه. نو زه د هغه حجرې په یو ګټ باندې کښېنم، زما کور د کلي نه داسې اوچت دی، یو 2-3 تودې ټپې وکړم، د ماښام کې د اواز هم ډېر تیز ځي نو هغه دې کلي ته دا ټپره ورسي. نو د اخره کې چې په دې سوات کې دا بیا ډی ګړی شو نو ما ته زما خپل تره فون وکړو چې داسې کار دی چې هغه د امن کمیټۍ هم مشر دی، وی چې دلته لږ اړی ګړی دی او خیر دی. ما سره زما یو تره زوی هم ناست موږ به ستار وهو، وی که نن ستار ونه وایې او ټپه ونه کړې نو خیر دی. تاسو یقین وکئ چې زما په سترګو کې ډکې ډکې اوښکې راغلې او ما ته د خټک صاحب هغه شعر رایاد شو چې ما د ژوند د پاڼې پاڼې ټکي ټول کړو، دا پې څومره په اسانه کرخراښ کا. منګه ګوالېرۍ ته راځو، بیدرې ته راځو، تورغر ته، باجوړ ته، دیر ته د شعر خبره کوو، د مشاعرې، د ادب، د ټپې. او دا خلک راشي یو ډزو کې یو ټوسو کې نو بیا ما ته زما والد صاحب او زما تره وایي چې په خپله حجره کې ټپه مه کوه. دا څومره د افسوس خبره ده. دا خبرې
د لاس پړقولو نه زیات د سوچ دی د سوچ زمونږ اعصاب کمزوري کړی شوي دي مونږ یرولی شوي وو چې په خپل وطن کې به خپله خبره نه کوې نو دا یوه خبره واورئ که د اسلام په تله باندې تړئ نو دا بېماني ده که د پښتو په تله باندې تلی نو دا بې پښتو کار دی که د انسانیت په تله باندې تلی نو دغه سړی غیر انساني دی چې په خپل وطن په خپله خاوره په خپل تاریخ په خپلو اتلانو په خپل شعر باندې ننګ ونه کړي دا د دنیا د ټولو نه بېننګه انسان دی شعر له به راځمه د زلمو دپاره ویم د تسنیم کالج زلمو تاسو هم واورئ پرنسپل صاحب ستاسو ډایرکټر صاحب ستاسو مننه کومه دا کالج به هم په تاریخ کې یادي چې دومره لویه موقع را جوړه کړې ده ځوانانو ویم چې یو ښکلې جنۍ خپله کړمه خو یوه غلې جنۍ خپله کړمه ویم چې یو ښکلې جنۍ خپله کړمه خو یوه غلې جنۍ خپله کړمه د ادب ذوق ادب پال نظر چې دا اغلې جنۍ خپله کړمه او زما د قام په درد چې نه دردیږي نو بیا زه ولې جنۍ خپله کړمه زما د قام په درد چې نه درد ګوره موږ په انتخاب کې هم د قام سوچ کوو زړګو سوچ کوئ خلک په مینه کې ړانده خو موږ ویو زما د قام په درد چې نه دردیږي نو بیا زه ولې جنۍ خپله کړمه او هغه خو لاړه اوس د بل نصیب شوه ښه نو زه تلي جنۍ خپله کړمه او یو څو شعرونه نور دي چې زه وایم چې د جبر د بلاغه خونه مات کم زه وایم چې د جبر د بلاغه خونه مات کم زه وایم چې د هرې نارواغه خونه مات کم او ته څه وایې چې زه به نو د حق خبرې نه کړم قسم مې دې په خدای وایم چې ستا هغه خونه مات کم او زه وایم چې د جبر د بلاغه خونه مات کم زه وایم چې د هرې نارواغه خونه مات کم او ته څه وایې چې زه به نو د حق خبرې نه کړم قسم مې دې په خدای وایم چې ستا هغه خونه مات کم او شاید جانه ما د تنگ نظرو کاروبار زده نه کو او تا د الفت د چم روزگار زده نه کو مفتی صاحب ما د تنگ نظرو کاروبار زده نه کو ما د تنگ نظرو کاروبار زده نه کو تا د الفت د چم روزگار زده نه کو او چڼې 18 سپارې یاد کړې ما ته 3.5 فوټه ستار زده نه کو ما د تنگ نظرو کاروبار زده نه کو تا د الفت د چم روزگار زده نه کو او چڼې 18 سپارې یاد کړې ما ته 3.5 فوټه ستار زده نه کو او بیا یو څو شعرونه دي چې شاید هارون جانه دا دې تا ته ډالۍ وي دا چې ملنګ ستا د کوڅې نه شومه بیا خو د هېڅ خې او توخې نه شومه دا چې ملنګ ستا د کوڅې نه شومه بیا خو د هېڅ خې او توخې نه شومه هغې زما نه پیغلتوب لوګی کو زه میراتمړی د هغې نه شومه هغې زما نه پیغلتوب لوګی کو زه میراتمړی د هغې نه شومه او ستا په پیرۍ باندې لعنت دی شیخه ستا موجودګۍ کې رسجدې نه شومه ستا په پیرۍ باندې لعنت دی شیخه ستا موجودګۍ کې رسجدې نه شومه او څه په تسبو څه په اوبو لاهو شوم د تنوع د تماشې نه شومه او که افغان غواړي نو لهجه پسته که په بدماشۍ د امریکې نه شومه او یو څو شعرونه ترنم کې وایم بیا ټپوله راځمه شعر دی شاید جانه دا په غور واورئ او د دلبر وهم غستی یما او د دلبر وهم غستی یما جی زورور وهم غستی یما تابانا نن میں پہیچا تسلی نہ کیگی نن میں پہیچا تسلی نہ کیگی نن سکافر وهم غست یما جی زورور وهم غست یما باچا لالا شیر دی چې بیا پټ مخونه په خیبر کی ګرځي بیا پټ مخونه په خیبر کی ګرځي
د پیښور وهمغستی یما جی زورور شعر دی شاهد جانه چې د خپل افغان سره بجوړه شمه د خپل افغان سره بجوړه شمه خود افسر وهمغستی یما جی زورور وهمغستی یما او تاسو